زابلیان وایي د جګړې طرفدار نه یو، خو که څوک مو پر خاوره تیری کوي ورته غاښ ماتونکی ځواب ورکوو. دوی وایي د خپلو امنیتي سرتیرو ملاتړ او د انتقامي بریدونو ستاینه کوو. افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه کلک غبرګون او ځوابي بریدونه چې دوی ترسره کړل، که هغه د پاکستان په خاوره کې داخل ول، که هغه پر ضد کرښه باندې ول، د افغانستان د ټولو ځوانانو او بالکل د زابلیانو په استازیتوب باندې دا د ستایلو وړ ګام ده او ټول افغانان او زابلیان د امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه کلک غبرګون پر ستایي او له دوی سره اوږه په اوږه باندې ولاړ دي. که ضرورت پیدا سو د یو زابلي ځوان په توګه باندې په سنګر کې دوی سره اوږه په اوږه درېږي. امنیتي ځواکونو سره موږ پوره همکار یو. امنیتي ځواکونو پاکستان ته یو په دوه جواب ورکړی دی. پاکستان پر ملکي وګړو باندې کوم تجاوز کړی دی، کوم تیری کړی دی، کوم بمبارۍ کړي دي، الحمدلله اسلامي امارات یې پوره جواب کړی دی او هغو ته پوره جواب ورکړی دی او موږ پوره ملاتړ کوو. امارات هر وخت موږ ته تیار یو، آماده یې دی پر موږ راوکړي، پر موږ باندې خدمت ده چې هر څه په موږ کېږي موږ هغه ته چمتو یو، هر امر ته چمتو یو او موږ پوره ملاتړ کوو. دیني عالمان پر هیواد پیل سوې جګړه د اسلامي شریعت له نظره داسې تعریفوي چې د پاکستاني رژیم له لوري پر افغانستان روانه جګړه یرغل، په وړاندې انتقامي مبارزه جهاد، پکښې مړه سوي کسان شهیدان او د دښمن وژونکي غازیان دي. دوی له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د شریعت مقدسه له نګاه څخه چې ګورو اجتهادي فیصله نه کوو. د حدیثو د آیات په رڼا کې حکم دا ده چې د پاکستان په خلاف باندې د دوی د ظلم د وحشت د دفع لپاره دا پر ټولو مسلمانانو باندې دا لازمه بولو چې د دوی دفاع وکوي او کوم مجاهدین کرام چې د دوی په خلاف باندې جنګیږي دغه مقاتله جهاد په دې کې د الله رضا ده او که چیرې دوی په قتل ورسیږي د هغو ظالمانو لخوا څخه دوی شهیدان دي او د هغو حکم خو هغه دی د حدیث څخه معلوم شو چې اقله درجه خو به دا یي چې پر مال خو یې تجاوز کړی، کنې دا ټول دنیا ته ښکاره ده چې ډېر تجاوزونه دې خلکو وکړو او یو واره یې نه ده. دغه کتابي حکم ده زموږ په نظر باندې راځي. په ورته مهال بیا د سیاسي چارو شنونکي دا ډول حالت د ملي یووالي د رامنځته کولو لپاره تر ټولو غوره فرصت بولي او وایي چې اوس افغانان له تبعیض پرته د یو بل ترڅنګ ولاړ دي او دا د هیواد د ښې راتلونکي تضمین کوي. د پاکستان سره د جګړې پر مهال که موږ تاسې وګورو ټول افغانان، هغه که د هر فکر خلک دي، هغه که د هر سب خلک دي، هغه که د هرې نظریې او ایډیالوژي خلک دي، د پاکستان په وړاندې باندې نظرونه ټول سره یو دي. ټول هم په سنګر کې فیصله باندې په دفاعي سنګر کې ولاړ دي، هم په مطبوعاتي سنګر کې ولاړ دي، هم په رواني او سیاسي سنګرونو کې ټول ولاړ دي. او زه فکر کوم په د اوسنۍ پالیسي کې چې پاکستان د افغانستان په اړه باندې انتخاب کړی ده، پاکستان مطلقاً پکښې ناکامه ده. پاکستان په هغه دریځ کې نه ده چې د افغانستان سره جنګ دوی وګټي، دا هېڅ امکان نه لري. جنګ لوړ اقتصاد غواړي، جنګ ملي یووالی غواړي، جنګ سیاسي اراده غواړي، حتی جنګ ټینګه عقیده غواړي. پاکستان دغه ټوله شیان نه لري، نه یووالی لري، نه پیسه لري، نه عقیده لري، نه اراده لري.